کله د ریاست راغلی یو موږ هغه لاسته راوړنې چې موږ په دې ریاست کې راوړي له هغو څخه یو قابل تفسیر په دري ژبه باندې بشپړ شوی ده، چاپ شوی ده. په دغه تېره یوه اونۍ مخکې نمایشګاه کې موږ نمایشګاه ته وړاندې کړئ چې په ښه کیفیت، په ښه کاغذ او ارزانه قیمت هم ولسونو ته ایښی ده. او له هغه راوروسته هم 10 سپارې قرآن کریم چې زموږ خپل افغاني ورونو خط ده، د هغو په خطاطي لیکل شوی ده په ډېر ښه معیار باندې. دا چاپ شوی ده تقریبا 1000 دورې، او قابل تفسیر چې موږ چاپ کړی ده هغه 1000 دورې ده، 6000 ټوکه ده. نو او بل تر دې پسې د پښتو قرآن کریم ترجمې، د پښتو ترجمې قابل تفسیر موږ له خوا څخه د ریاست له خوا څخه کاري چارې ټولې پای ته رسېدلې دي. اوس د تصحیح لپاره د نظرثاني دپاره یو ځل بیا حج اوقاف ته لېږلې ده. نو انشاءالله الرحمن په دې لنډې موده کې به له هغې خوا راخلاصي او چاپ ته به یې تیار کړو. موږ یو ورور موږ ته کار کړی دی، تقریبا په 100 کې 80 سلنه چارې طی شوي دي په بشري ژبه. اوس موږ په راتلونکي کال کې غواړو چې په ازبکي او ترکمني او بلوچي او نورو ملي ژبو باندې هم وژغورو. دا زموږ د ریاست چارې دي. دغه نه په دې خوا موږ په خپل ریاست کې خصوصا دا یو طبیعي خبره ده چې ټول هغه علمي وزارتونه د تعریف او ترجمې ریاستونه لري. متاسفانه موږ فرهنګ وزارت اوس پرې تعریف او ترجمې ریاست نه درلودی. نو پر همدې بنا موږ وزیر صاحب ته پیشنهاد وکړ چې موږ د تعریف او ترجمې ریاست کې نوي امریت راکړل شي. بیا ورته تاسو پیشنهاد کوي، موږ پیشنهاد کوي، هغه احکام راکړل شوي دي. په دې لنډه موده کې ان شاء الله الرحمن موږ هغه چارې پر مخ بوځو چې په هغه کې تعریف، ترجمه او تحقیق درې واړه دي. دلته یوه کتابخانه لرو چې تقریبا د څو کاله بنده وله. نو اوس د هغه د افتتاح چارې هم شروع کړي چې بیرته یې خلاص کړو د بهیکي کتابتونځي په نامه چې په دې افغانانو کې د فرهنګ وزارت پر مخامخ ده. نو اوس هم نورې چارې طی شوي دي. انشاءالله الرحمن په دغه راتلونکي اونۍ کې به دا پرانیزو، افتتاح به کړو. همدا ډول موږ د کتاب د اونۍ په نامه یوه بله نمایشګاه لرو. مخکې خو د قرآن کریم د سپرلي قرآن کریم په نامه نمایشګاه هغه ترسره شوله. الحمدلله په ډېر ښه ډول باندې ډېر ښې لاسته راوړنې درلودې، ناشران هم ډېر څه خوشحاله وو. اوس بیا د کتاب د اونۍ په نامه یوه بله نمایشګاه لرو پر 23 د روژې، یا به کېدای شي هغه پاتې شي که چېرې ناشران راسره دغه نه شو. همدا ډول موږ په کال کې تقریبا 10 نمایشګاهې لرو د کتاب د خپرولو لپاره. او له دغو ځوانو لیکوالانو او نورو موږ شخصیتونو قدرونو څخه چې په دې اړه باندې چا څه لیکنې کړي، له هغو څخه په خصوصي ډول غواړو چې دوی خپلې لیکنې ته موږ راورسوي. نو هغه څه چې تکرار نه وي او د ولس او دین او مذهب او هېواد په ګټه هغه موږ انشاءالله ورچاپ کړو. او که چا په خصوصي ډول چاپولي هغو کې موږ سره ډېر رعایت کوو. متاسفانه زموږ ځوان قشر د دې پر ځای چې کتاب و مطالعې ته مخه کړي، د مطالعې ځواک بیخي پکې ختم شوی ده. موږ کوشش ته دې کوو چې خلک مطالعې ته راوبولو، کتاب لوست ته راوبولو او د کتاب چاپولو ته راوبولو. حج اوقاف موږ سره په دیني چارو کې ډېر مرستندوی دي. موږ سره د قرآن کریم چارې او د تفسیر چارې ټول دوی موږ سره کوي. همدا ډول د لوړو زده کړو وزارت او علومي اکاډمي هم زموږ سره په ځینې علمي، طبي، تاریخي او سیاسي کتابونو په اصلاح او سمون کې راسره پراخه ونډه لري. د دې دپاره چې د بازار کتابونو ته څنګه بازار پیدا کړو، خلک څنګه مطالعې ته لیواله کړو. موږ په کابل ښار کې 14 غرفې لرو. اوس همدا ستاسو د باختر خبري اجانس له لارې بیا د خپل ولسونو ته وایو چې د دغو غرفو تاسې کولی شئ زموږ کتابونه تاسې په ډېره ارزانه بیه او په ښه معیار ترلاسه کړئ. موږ په خپل سیاره کتابخانه لرو که په کوم ځای کې یا نمایشګاه وي یا بل داسې د ګڼې ګوڼې ځای وي. موږ به موټر ته بیا خلکو ته په ارزانه بیه باندې کتابونه ورکوو. د دې کورونه بیرسه که څوک په کور کې غواړي بیا موږ کوو. او کوشش د دې کوو چې دغه کتابونه د PDF په ډول باندې نورې خپلو ولسونو ته په انټرنیټ له لارې څخه هم ورسوو. متاسفانه په افغانستان کې موږ د افغانستان له خوا څخه چاپي قرآن کریم تر اوسه نه لرو. سره دې خبرې چې تقریبا د اسیا په زړه کې یو اسلامي هېواد ده، بانفوسه اسلامي هېواد، خو موږ تر اوسه پورې چاپي قرآن کریم نه درلوده. یا به له ایران راکړو یا به له پاکستان یا له سعودي څخه. او زموږ هغه لیکوالان او هنرمندان چې په قرآن کریم باندې ډېر ښه کار کړی دی او په ډېر معیار ښه بازار لري د دې قرآن مجیدونه، خو هغه په ارشیفونو کې خوندي پاتې دي، خو تر اوسه چاپ شوي نه دي. د همدې لپاره موږ د لیکوالانو څخه هنرمندانو څخه وغوښتل چې تاسې خپل قرآن شریفونه موږ ته وړاندې کړي چې موږ د چاپ ته وسپارو.
خوشبختانه لیکوال موږ سره کاري غږ وکړي. موږ د نورو لارو څخه هم تقریبا 9 قسم قرآن کریمونه موږ پیدا کړو چې په هغه کې د خط له نګاه څخه قرآن کریم د غټوالو کوچنیکوالو له نګاه څخه او د حروفو له نګاه څخه هغه ټول چې په نور نړۍ کې چاپېږي 9 قسمه قرآن کریم هغه اوس په افغانستان کې تیار کړي دي. انشاءالله الرحمن په دې سږ کال کې به ټول چاپ کړو. او بل دا چې په دې څنګ کې موږ د تدریس لپاره تجویدي قرآن کریم موږ نه درلودی په افغانستان کې متاسفانه خوشبختانه موږ تجویدي قرآن مجید بلکې 3 قسمه لرو. یو تجویدي 15 لیکي صفحه تمام لرو، یو تجویدي 14 لیکي لرو، یو تجویدي 15 لیکي لرو، او یو بل بیا تجویدي د متشابهاتو قرآن کریم لرو چې کوم کلمات یا الفاظ په قرآن کریم کې سره مشابه وي هغه سره چاپ تیار کړی دی. یعنې هغه قرآن کریم چې پخوا موږ ته له پاکستان نور ځای کړو د دې بعد به انشاءالله الرحمن موږ هم خپلو متابعو ته کار پیدا کړو او هم به ولس ته تر نورو هېوادو د دې ارزان قرآن کریم وړاندې کړو. فقط همدا ډول موږ له نورو لاسته راوړنو څخه یوه دا ده چې موږ په مزار شریف کې یو فراخ د کتابونو یوه ماڼۍ لرو چې په هغه کې 21 غرفې د کتابونو د ناشرانو لپاره موږ وړاندې ورکړي دي په ډېره کمه کرایه باندې تر څو د دې دغه کتابچارې په اسانه ډول ولسونو ته ورسوي. اوس په پام کې لرو چې هغه ماڼۍ به تر سره ورغو او په شپږ منزله یې ودانه کړو او په سر باندې یو داسې سکرین ورته جوړ کړو چې له هغه لارې څخه موږ د وزارت اعلانات هم خپروو او د خلکو ضرورتونه مراعات کوو. او د هغه تر څنګ هم بل پیشنهاد کړی چې موږ په ټولو ځایونو کې باید د بهیقي ریاست یوه کتابخانه ولرو چې وروسته بیا ولایتونو ته هم دغه غځو. هغه پیشنهاد موږ شوی ده، احکام راکړل شوي دي. انشاءالله الرحمن په لنډه موده کې په ټولو ځایونو او ولایتونو کې موږ خپلې نمایندګۍ ولرو، خپلې کتابخانې به ولرو چې ولسونو ته به زموږ خپل چاپي کتابونه په ډېر اسان ډول ته رسېږي. د دې تر څنګ موږ په کابل ښار کې 14 غرفې لرو. نو دا غرفې چې مخکې غیر فعاله ولې اوس کوشش کوو چې فعاله کړو، حتی پوهنتونونو کې هم لرو او په شهر کې هم لرو. د دغو د بیا فعالیت لپاره هم خپل ګړندي ګامونه اخیستي دي. انشاءالله الرحمن په ډېر لږ موده کې به نور هم ترقي وکړو. د دې لپاره چې موږ خصوصا په افغاني ولس کې د مطالعې ځواک مخ په ورکېدو ده. د زوال په حالت کې ده چې زموږ نوي ځوان نسل ټول په انټرنیټي نړۍ کې سخت مصروف وي. د کتابونو سره علاقه او مینه بیخي کمه سوې ده. د دې لپاره موږ غواړو چې په ټولو ولایتونو کې خپلې غرفې فعاله وساتو. هغه ځوانان چې پر فیسبوک او واټساپ او وایبر په نورو لارو باندې کتابونه مطالعه کوي، خو فکر نه کوم چې څومره مطالعه د کتاب کې کېږي او هلته کې ډېر توپیر سره لري. یعنې یو خو دا ده چې د زموږ ولسونه چې په کتابو باندې په لکونو په میلیونو روپۍ بندې کړي دي، همدغسې د دې کارونه ورسره پاتې سو. له بلې خوا هغه ځواک د مطالعې اوس په ځوانانو کې ډېر کم شوی ده. نو د ځوانانو څخه موږ غواړو چې د نورې نړۍ په پرتله باید ډېر کار وکولی چې ځکه موږ ډېر ځورېدلي یو. همدغه علم د همدغه کتاب ده چې موږ ته پرمختګ راکوي او موږ نړۍ سره سیال کوي. یعنې کتاب کې موږ هغه څه پیدا کولی شو چې په نورو لارو سره یې نشو پیدا کولی. نو له ټولو موږ خپلو ولسونو څخه خصوصا له ځوانانو څخه غواړو چې مطالعې ته مخه کړي او د انټرنیټي نړۍ پر ځای چې دي هغو باندې بوخت وي، هم یې له خپل کار ځان ایستلی او هم یې د مطالعې ځواک په ځان کې ختم کړی. ښه به دا وي چې مطالعې ته مخه کړي، کتاب ته مخه کړي، له همدې لارې خپل علمي ارزښتونه ترلاسه کړي. نو د دې لپاره چې زموږ تعلیمي کچه لوړه سي، موږ د مطالعې له ځواک سره پیاوړي سو او زموږ علمي حیثیت د نړۍ سره سیال واوسي، همدا دی چې موږ کتاب ته باید مخه کړو. موږ مدرسې، مکتب او نورو تعلیمي ادارو ته مخه کړو او د مطالعې او له کتاب څخه زیاته استفاده وکړو. او بل دا لرو موږ کوشش کوو چې موږ په کال کې تقریبا 12 نمایشګاوې لرو. په همدغو 12 نمایشګاوو کې موږ کتابونه، مختلف کتابونه، یعنې خصوصي نشرات او دولتي نشرات، دا په ګډه تاسو ته په ټولو ولایتونو کې نمایشګاوې جوړوو تر څو د دغو لارو څخه تاسې په ارزانه بیه مختلف کتابونه د نړۍ په هر ګوټ کې سوي دي. موږ الحمدلله نه یوازې په دې جنګ کې چې موږ ځینې د خپلواکۍ لاسته راوړنې اورېدې دي، خو موږ په دې تر څنګ موږ لیکوالانو موږ ته مختلف ډول کتابونه چاپ کړي دي، ترجمه کړي دي چې هغه تقریبا د نړۍ سره په ډېر لنډه موده کې موږ سیال کېدای شو که د هغو کتابو څخه موږ استفاده وکړو
او نور له لیکوالانو څه موږ غواړو چې هغسې کتابونه باید دوی وژباړي، ترجمه یې کړي چې ځوانان مطالعې ته لیواله کړي، ویې هڅوي. هغو کې باید نوښت وي، په هغو کې باید هڅونه وي. دا زموږ یوازینی هدف دی. زه خو له لیکوالانو، مؤلفینو او مؤلفینو څخه په خصوصا ډول دا غواړم ځینې کتابونه چې موږ ګورو په دومره سخت ډول باندې ترجمه شوي او تعریف شوي دي چې یوازې استادان په هغه باندې پوهېږي. یعنې یا روانه ترجمه نه وي شوې، یا داسې مطالب رايوځای شوي وي چې هغه د لوستونکو دپاره د خوښې نه وي، یعنې ګران ورته تمام شي، یا ډېر اردو مطالب راخیستل شوي. زه خصوصا وایم چې په تعلیم، ترجمه او تصنیف کې باید لیکوالان دا یو شی په پام کې ونیسي چې کتاب ډېر ساده، معیاري او اسانه کړي او په لنډو ټکو باندې وویشي چې د خلکو حوصله پکې تمام ونیسي په مطالعې په وخت کې. موږ هغه مطالب چې ډېر اوږده د لوستونکي مطالعه له لاسه ورکوي، خپل مطالعې ځواک له لاسه ورکوي، هغه نشي کولی چې مطالعه تر پای پورې وکړي. نو د دې لپاره باید ډېر جالب عنوانونه، جالب مطالب د تعلیف او ترجمې په برخه کې راوړل شي تر څو دوی له دې څخه استفاده وکړي. دا زموږ یوه بله لاسته راوړنه چې کله زه دې ریاست دپاره وګمارل شولم، په ریاست کې مې څو کارمندان چې د ادارې او منجمنټ سره ډېر بلدتیا درلوده، په دې بخش کې کار کړی و، له هغو وغوښتل چې د خام مواد به زه درته تهیه کوم، تاسو کوشش وکړئ د څخه یو کتاب باید تالیف شي. نو دا کتاب پر اداره او منجمنټ باندې و. د دې دپاره چې اوس موږ مشران طالبان وروڼه چې د امارت په راتګ سره راغلي دي، نو په مدارسو کې به وو، یا به په سنګر کې وو، یا به په سرایي سیمو کې وو، له دې ادارې او له دې نوښت سره نابلده وو. د همدې دپاره موږ پر اداره او منجمنټ یو کتاب جوړ کړی چې په ډېر اسان ډول سره موږ دا کتاب جوړ کړی دی چې بیا یې ریاستونو ته، وزارتونو ته او ولایتونو ته لیږو تر څو هغوی په سالمه ډول سره استفاده ځینې وکړي. په پای کې همداسې یو قاموس جوړ کړی دی د اداري اصلاحاتو په نوم. مثلا په هغه کې اوس تدارکات څه ته وایي، یا شرکت د تعریف پکې شوی دی. نور داسې اصلاحات چې په اداره کې کارول کېږي یا د ادارې په جوړښت کې ورکول کېږي، د دې دپاره کمداره کم پیشنهاد او عریضه او استعلام د دې تعریفونه کړي دي. همدا ډول هم د وزارتونو، د ریاستونو، د مدیریتونو، د امریتونو تعریفونه کړي دي، د هغوی صلاحیت او مسؤلیت هم تعریف کړی ده. د دې لپاره دا یوازینی کتاب وي. ما ډېر کتابونه په دې باره کې وکتل، خو هغه په ډېر سخت جوړ شوي وو. په هغو پوهېدلو سره ځینې هغه طبقه خلک چې له ریاستي نظام سره یا دولتي نظام سره به نابلده وو، هغو نشوی کولی چې یوه اداره او مدیریت سره کمبد وکولی شي. د همدې دپاره موږ دغه یو کتاب جوړ کړی ده، بشپړ شوی ده. هغه قاموس په پای کې هم جوړ کړی ده د اداري اصلاحاتو. اوس م یو پروف دغه ته علوم اکادمی ته لیږلی ده او یو پروف تحصیلات عالی ته لیږلی ده چې د هغوی تر نظارت هم وځي او بیا یې چاپ کړو. اداره منظمت گفتنی مکمل برای مجاهدین طالبا لیدلو ته جوړ کړی ده چې دوی له دغې ادارې سره د نوښت سره کوم بلد شي. دوی اوس مثلا یو رئیس راځي په ریاست کې کښېني، د خپل مسؤلیت او صلاحیت او خپله وظایف د کار باید کمې ده. دا موږ ډېر په اسانه ډول باندې تشریح کړي دي. اوس دلته رضا راځي، دلته استعلام راځي، دلته پیشنهاد راځي. نو د هغو په لیکلو، ګمارلو او احکام ورکولو سره باید د سره کوم وکولی شي کوم احکام ورکړي. یو اسان لار ورکړي. نو په دې باره کې هغه خام مواد ما دوی دپاره تیار کړي دي. یوه راسره کارمند ده د فرحت په نامه او یو کارمند د نائل په نامه ده چې دوی دواړه زموږ ژباړونکي دي د انګریزي او د فرانسوي ژبې. د همدوی په دې باره کې موږ او نورو دلته ادارې کې موږ سره چې کوم امرین دي هغوی راسره هم بشپړه مرسته کړې ده.